پاتور به ویل زما دنده یعنې د فرعون د کوپړۍ سوري کول د یوه ټنبل کس لپاره ډېره ښه دنده ده، په دې چې په تیف کې له غاښونو، غوږونو او ستونې پرته هیڅ یوه څانګه د کوپړیو له سوري کولو اسانه نه ده، ځکه چې د غاښونو، ستوني او غوږونو څانګې هره یوه بیل متخصص غواړي. پاتور به ویل چې که زه ټنبل وی او کومه بیله څانګه مې خوښه کړې وی، اوس به مې معمولي طبیب وی، ستا په شان به وی، د خلکو د معالجې وس به مې درلود او هغوی ته به مې ژوند وربخلی وی. خو زه اوس له خلکو ژوند اخلم. کله چې خلک له بوډاګانو، سپین سرو او لا علاج ناروغانو په تنګ شي، ما ته یې راولي چې زه یې کوپړۍ سوری کړم. زه هم کوپړۍ سوری کوم چې تاواني بخارونه یې له سرونو وباسم او بیا بوډاګان او ناروغان ومري. بیا پاتور پلار ته مخ واړوه او ویې ویل که زه ستا په شان د بېوزلو ډاکټر وی، خېټه به مې دومره نه وی ستره شوې. دغه خېټه چې د ګرځېدا مخه یې نیولې ده، له دې امله دومره غټه شوه چې د فرعون ډاکټر یم او تل خوندور او قوي خواړه راکوي. خو ته چې بېوزله یې هومره ډوډۍ خورې چې ستا بدن ورته اړتیا لري، ځکه خو خېټه نه کوې او زما 2 برابره عمر به وکړې، ځکه چې د عمر د کمولو لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې پاخه کړي خواړه وخوړل شي. پاتور زما د پلار خوله خلاصه کړه او د هغه غاښونه یې وکتل، بیا یې خپله خوله خلاصه کړه او ویې ویل وګوره زه په خوله کې لا 14 غاښونه لرم، په داسې حال کې چې ته 29 غاښونه لرې. زما غاښونه هغه خوړو خراب کړي چې پخیږي، خو ته بېوسه او هغه خواړه خورې چې ساده او طبیعي دي، نو خپل غاښونه دې ساتلی دي. بیا یې سر په ډېر حسرت وښوراوه او ویې ویل زه ډېر تنبل او بې استعداده یم او ډېر سرو او مسو په حیوان بدل کړی یم. پلار ما ته وویل سینوها په دغه خبرو باور مه کوه، ځکه پاتور نن سبا د نړۍ تر ټولو تکړه مجسمه سوری کوونکی دی او سلګونه کاهنان او اشراف د ده په لاس له مرګه ژغورل شوي دي. دغه سړی په خپل کار کې دومره تکړه دی چې د هګۍ هومره یوه غده له مازغو وباسي او هغه ملایانو او خانانو چې د له مرګه ژغورلي ده ته سره زر د طلا غاړکۍ او مس ورکړي دي. خو پاتور هماغه راز په حسرت سر خوراوه او ویل یې د هر هغه کس په بدل کې چې د کوپړۍ له سوري کولو وروسته ژوندي پاتې دي 10 بلکې 100 تنه مې وژلي دي. آیا تر اوسه پورې تا اورېدلي چې یو فرعون د سر له سوري کولو وروسته 3 ورځې ژوندی پاتې وي؟ هغه کسان چې وایي زما د جراحۍ چاړه له چخماق کاڼو څخه جوړه ده او نیکمرغي راولي، رښتیا وایي، ځکه چې له کاڼي جوړه دغه چاړه یو کاهن اشراف او یو شهزاده په 2 ورځو کې وژني او د هغه سره سپین پسونه او غواګانې او دغه راز د غلو دانو زیرمې وارثانو ته پاتې کیږي او هغوی ورسره نیکمرغه کیږي. کله چې فرعون له خپلې یوې ښځې تنګ شي ما ته راځي چې د کاڼي پر دې چاړه هغه اسوده کړم، او کله خو په خپله له فرعون سره هم همدا لوبه کیږي. پاتور په دې وخت کې متوجه شو چې له خولې کوم شی راوځي چې بیا به وروسته پرې سخت پښیمانه شي. نو غلی شو، یوه شیبه وروسته یې ویل زه په ډېرو شیانو پوهیږم او ډېر رازونه زما په ګوګل کې شته. هغه څوک چې په دې خبرو پوه دي له ما ویریږي، خو زه ډېر بدبخته یم ځکه چې په ډېرو شیانو پوهیږم او کله چې انسان په ډېرو شیانو پوه وي ډېر د خوابدۍ احساس کوي. پاتور په ژړا شو، خپلې اوښکې زما د مور په کتاني ټوکر پاکې کړې او زما پلار ته یې ویل ته بېوزله خو شریف سړی یې، خو زه بډای او پاسید یم. زه د حیواناتو له هغو خوشیو هم بیکاره او پوست یم چې په لارو کوڅو کې پراته دي. په همدې وخت کې له خپلې غاړې د سرو زرو امیل خلاص کړ او زما د پلار غاړې ته یې واچوه، خو پلار مې هغه امیل ونه مانه ځکه چې پوهېده د مستۍ په وخت
ډالۍ حقیقي او له زړه نه وي او ممکنه د هغه کس چې ډالۍ ورکوي پښیمانه شي او په بله ورځ یې بیرته وغواړي. پلار مې او پاتور په کوټه کې د یو بل تر څنګ څملاستل او زه لاړم په برنډه کې ویده شوم. سهار چې له خوبه پاڅېدم پاتور ته مې پام شو چې ویښ دی په خپل ځای کې ناست و او په دواړو لاسونو یې سر کلک نیولی و. ویل یې دا کوم ځای دی او زه دلته څه کوم؟ زه د هغه خوا ته ورغلم او دواړه لاسونه مې پر زنګنونو کې ایښودل. په ملا ټیټ شوم او مې ویل پاتور دا د یوه ډاکټر کور دی. چې د ښار د بېوزلو معالجه کوي. ته بېګا په دې کور کې میلمه وې او اوس له خوبه پاڅېدې. له پاتور سره زما د خبرو له امله پلار هم له خوبه پاڅېد او مور مې چې له مخکې پورته شوې وه د میلمه لپاره یو منګی تروې او تروه کبان راوړل. بیا مې د پاتور په لاسونو اوبه واچولې. هغه خپل سر ټیټ کړ او ویې ویل په سر اوبه راواړوه. د هغه سر او لاسونه مې په کتان ټوکر وچ کړل. پاتور تر دې وړاندې چې تروې او کب وخوري د باغچې پر لور یې ولاړ او مشال وړونکي ته یې لغته ورکړه. چغه یې وکړه ای غوباړیا آیا د خپل بادار ساتنه همداسې کوې؟ زما تورپوستې چیرته دي؟ روان تخت مې چیرته دی؟ مشال وړونکی پاڅېد او پاتور ورته وویل ولاړ شه زما تورپوستې او روان تخت را پیدا کړه. وروسته معلومه شوه چې د پاتور تورپوستې تېره شپه د خپل بادار له ویدېدا وروسته د عیاشۍ لپاره یوه کور ته تللي او روان تخت یې هلته ګرو کړی. د بیې پر پیسو یې عیاشي کړې او لا تر اوسه ویده دي. پاتور خپل مشال وړونکي ته چې دغه خبرې راوړې او د مس یوه حلقه ورکړه چې ولاړ شي. روان تخت او تورپوستي له ګروه خلاص کړي. بیا یې لږ شړومبې وڅښلې. له تروش کپ څخه یې نوړه یې وکړه او ویل یې بېګا موږ د دغه هلک په هکله خبرې ونه کړې شوای په داسې حال کې چې زه د همدغه کار لپاره راغلی وم. وهلکه نوم دې څه دی؟ ومې ویل زما نوم سینوها دی. پاتور وویل آیا لیکل او لوستل کولی شي؟ ومې ویل هو. وی ویل لاړ شه د مړو کتاب راوړه. زه لاړم او د پاپیروس یوه بسته مې چې د اموات کتاب پرې لیکل شوی و راوړه. هغه یوه برخه خوښه کړه او ما ورته ولوست. بیا یې څو جملې وویلې چې ما ولیکلې. هغه ځینې انځورونه وکتل چې ما کښلي ول او خوښې کړل. ورپسې ویل ته ښه لیکل او لوستل کولی شي خو دا راته ووایه چې څه شی غواړې چې در څخه جوړ شي. ومې ویل زه غواړم لکه خپل پلار طبیب شم او له همدې امله د دارالحیات ښوونځي ته ځم. پاتور ویل سینوها هغه څه چې درته ووایم ښه یې واوره او په یاد یې لره خو دا هیره کړه چې دا خبرې چا درته کړي دي او هیڅکله دا خبره ونه کړې چې د مصر له سلطنتي جمجمه سوري کوونکي څخه دي اورېدلي دي. هغه ځای چې ته د زده کړې لپاره ورځې د کاهنانو ټاټوبی دی او ستا ژوند او پرمختګ د هغې په نظر او رایې پورې اړه لري. هلته باید خاکساره فرمانبرداره او غلې واوسې. هیڅکله په کوم شي نیوکه مه کوه او هیڅکله خپلې باطني عقیدې مه څرګندوه. هر څه چې تا ته وایي ویې منه او په دې پوهه شه چې په خپل ژوند کې په تېره بیا په دارالحیات کې د ګیدړې غوندې چالاک او د مار په شان غلی اوسه خو په ظاهر کې ځان د کوترې په شان مظلوم او د میږي غوندې بېخبره وښیوه. دا هیره نه کړي چې انسان یوازې یو وخت ځان هغه شان ښودلی شي لکه چې دی او دا هغه وخت وي چې پیاوړی او مضبوط شي او تر هغه وخته چې کلک او پیاوړی شوی نه یې سر ټیټه او خاکساره پاتې شه. زه به همدا نن سپارښتنه وکړم چې تا د امون په ښوونځي کې ومني او له 3 کلنې دورې وروسته د دارالحیات ښوونځي ته لاره پیدا کوي. له دې وروسته پاتور له مور و پلاره رخصت واخیست. په روان تخت کېناسته ولاړ. دریم څپرکی د طب لومړنی ښوونځی. په هغه وخت کې په طبس کې لوړې زده کړې د امون د کاهنانو یعنې ملایانو په لاس کې وې او د دارالحیات ښوونځی او روغتون د معبد تر سیوري لاندې کار کوه. ټول لوړ ښوونځي د ملایانو په وسیله اداره کېدل او هغوی به د هغه کسانو په ټاکنو کې
ډیر پام کوه چې په دغه ښوونځیو کې درس وایه. دوی به هڅه کول هغه کسان چې له دوی سره مخالف ول لوړو ښوونځیو لرې وساتي. پر رتبې به سربیره د حقوقو، سوداګرۍ، هندسې، ریاضات او ستور پیژندنې ښوونځي هم د امون په ښوونځي کې ول. ملایانو له دې عمله د محصلینو په انتخاب کې دقت کوه چې د مصر نیمایي خاوره له روحانیونو سره وه، یعنې ظاهرا له خدایانو سره، او هغې به دا اجازه نه ورکوله چې د دوی له پلویانو پرته نور کسان ډاکټران، حقوق پوهان، سوداګر، انجینران او ستور پوهان شي. د پوځ افسرانو هم تر دې وړاندې چې پوځ ته لاړ شي د حقوقو په ښوونځي کې یو پړاو درس وایه. نو د امون د معبد ملایانو به د مصر په ټول پوځي او اداري سیستم حکومت کوه. په دغه ټولو ښوونځیو کې دوو څانګو ډیر اهمیت درلود. یوه د طب او بله د حقوقو مدرسه وه. د دغه دواړو ښوونځیو لومړی پړاو 3 کاله و او زده کوونکي باید 3 کاله پکې پاتې شوی وی چې له امتحان وروسته که د امون خدای پرې څرګند شوی وی نو دا اجازه به ورکول کېده چې د امون د طب یا حقوقو ښوونځي ته ولاړ شي. دا به په راتلونکو څپرکو کې درته ووایم چې د امون خدای به څرنګه محصلینو ته څرګندېده. خو اوس وایم چې په پخواني مصر کې شاګرد د دې لپاره 3 کاله په مقدماتي پړاو کې تیرول چې هر ډول خپلواکه فکر او نظر چې له پخوا ورسره وي د دوی په وجود کې له منځه یوسي. په دغه 3 کلن لومړني پړاو کې شاګردانو په معبد کې له عبادت کولو پرته بل هیڅ کار نه کوه او یوازې مذهبي روایتونه به یې زده کول. روحانیون په دې ښه پوهېدل. هغه شاګرد چې لومړنۍ او مقدماتي دورې ته راځي هغه ماشوم ته ورته دی چې نوی د ځوانۍ پړاو ته ورننوځي. تر هغه وخته یې لوبې کړې وې او خپلواک فکر او عقیده نه لري او د امون د معبد ښوونځي ته د هغه د ورتګ پړاو هغه پړاو دی چې دی پکې نظر او عقیده پیدا کوي. نو په همدغه پړاو کې باید د زده کوونکي د فکر ازادي له منځه یوسي او هغه په داسې یوه موجود بدل کړي چې له جنجاله پرته هغه څه ومني چې اوري یا یې لولي. کله چې له دغه 3 کلن پړاو تیر شي د طب او یا حقوقو ښوونځي ته ولاړ شي او د دغه 2 ښوونځیو په اړه د درسونو دورې تیرې کړي نو بیا پر یوه کامل ځوان بدلیږي. خو هغه ځوان چې د مصر د کاهنانو له تعلیماتو پرته یې نه څه اورېدلي او نه لوستي وي. د هغه فکر داسې د مصري ملایانو د تعلیماتو په جنبر کې حبس وي چې له لوړو زده کړو وروسته بل ډول فکر نشي کولای. موږ یوه 5 کسیزه ډله وو چې د طب په لومړني ښوونځي کې مو درس پیل کړ. زه چې به هر سهار ښوونځي ته تلم د غرمې ډوډۍ به مې له ځانه سره وړله او تر لمر لوېدو مخکې به خپل کور ته ستنېدم. له دې وروسته چې زه د امون د معبد لومړني ښوونځي ته ولاړم ډېر ژر په دې پوهه شوم چې درباري کوپړی سوری کوونکی ملامت نه و چې ویل یې ته باید فرمان برداره واوسې، سر ټیټ ونیسې، هېڅکله نیوکه مه کوه او خپله باطني عقیده مه څرګندوه. ځکه چې ډېر ژر په دې پوهه شوم چې ملایان په محصلینو کې جاسوسان لري. کله چې یو محصل پر یوې خبرې شک کوي او یوه خبره یا مسئله ردوي نو هغه له ښوونځي باسي او بیا امکان نه لري چې دغه محصل بیرته د طبس یوه لوړ ښوونځي ته ولاړ شي. دا نو د محصل د ایستلو لپاره هم اغېزناکه پلمه وه او ویل به چې امون وایي دغه محصل استعداد نه لري. پر کومه ورځ چې ښوونځي ته لاړم 14 کلن وم او له دې سره سره چې د ښوونځي تر ټولو کوچنی محصل وم او تر نورو زده کوونکو چې ډېری پکې د سترو روحانیونو او اشرافانو زامن ول، ډېر پوه او بااستعداده وم او ویلی شم که زه په هماغه وخت کې د طب ښوونځي ته داخل کړی وی هم زده کړې مې کولی شوې او په هر څه پوهېدای شوم ځکه چې له لیک لوست پرته مې علمي معلومات هم درلودل. له دې کبله چې مخکې مې ویل زما پلار ډاکټر و، ما له هغه څخه د ډېرو درملو نومونه زده کړي ول او په دې پوهېدم چې څه ډول په تیلو د یو غیر میکروبي ټپ معالجه کیږي او څه ډول انتاني ټپ له دې وروسته چې زوی وایستل شي په اور سوځول کیږي.
چې بیا چرک ونه کړي. ما دا لیدلی ول چې څه ډول زما پلار د یوې دا اڼې مرستې ته ورځي او له یوه کلک لرګي څخه په ګټې سره د مور په خېټه کې ماشوم ټوټه کوي او د هغه ټوټې له نسه راباسي چې مور له مرګه وژغورل شي. له دې سره سره چې ما د نورو شاګردانو په پرتله دارالحیات ته د تګ لپاره ښه استعداد درلود، خو 3 کاله یې په لومړني ښوونځي وځنډولم. مګر د دې پر خلاف هغه هلکان چې پلرونه یې له اشرافانو یا لویو کسانو ول له څو اونیو یا ورځو وروسته د دارالحیات ته لیږدول کېدل او ملایانو به ویل امون امر کړی دی چې دغه کسان دارالحیات ته واستوئ. که څه هم زموږ ډیر وخت په عبادت او د مذهبي روایاتونو په زده کولو تیریده، خو بیا هم دومره وخت پاتې کېده چې روحانیونو به راته امر کوه چې د مړو کتاب ولیکو او بیا یې هغه کتابونه د معبد په انګړ کې خرڅول. له 3 کلونو وروسته چې ما د وخت له ضایع کولو پرته بل اغېزناک کار ونه کړ، هغو هلکانو ته چې زه هم پکې وم او د اشرافانو له ډلې څخه نه و خبر راکړل شو چې دارالحیات ته د تګ لپاره چمتو شو. دارالحیات ته تر تګ مخکې موږ باید 1 اونۍ روژه نیولې وی. خپل ټول وخت مو په معبد کې تیر کړی وی او له هغه ځایه نه وی وتلی. په وروستۍ شپه باید امون خدای موږ ته ځان څرګند کړی وی او له موږ سره یې خبرې کړی وی. له هغې وروسته دا معلومېده چې موږ دارالحیات ته د تګ جوګه یو که نه. لکه چې ومې ویل تر 3 کلن بهیر وروسته چې د شاګردانو ماغزی د امون په اړه له افکارو ډک کړي وو، نو دا ناشونې وه چې پر هغې شپه دې له امون سره خبرې ونه شي. په شاګردانو کې زه ځانګړی وم، ځکه له پلار سره به د ناروغانو په بستره درېدم او د هغې مړینه به مې په خپلو سترګو لیده. ما له ماشوموالي تر 14 کلنۍ پورې څه باندې 50 ناروغان کتلي چې زما په مخ کې مړه شوي ول. له دې سره سره چې په هغه وخت کې ماشوم وم، خو په دې پوهېدم چې له مرګ پرته هیڅ شی انسان د ملایانو د ځینو مطالبو چټي ماهیت ته نه متوجه کوي. ځکه انسان په خپلو سترګو ګوري چې د یوه انسان او یوه ځناور د مرګ ترمنځ توپیر نشته او په دې پوهیږي چې انسان پر ځمکه د امون استازی او کپیل دی، د مرګ مخه نه نیسي بلکې په خپله هم مري. انسان چې کله مرګ ویني په دې پوهیږي چې ټول مطالب او عقیدې چټي دي او هر څه چټي ورته ښکاري. نورو شاګردانو زما په شان په وار وار د خلکو مرګ نه ولیدلی، ځکه خو یې زما په شان د ملایانو د روایتونو په اړه فکر نشو کولی. له دې وروسته چې 1 اونۍ مو په معبد کې تیره کړه او روژه مو ونیوله، پر 8مه ورځ یې زموږ سرونه راوخریل او د معبد په لوی حوض کې ووینځلو. بیا یې ډېر زیږه کالي چې د دارالحیات رسمي جامې وې راواغوستلې. د لمر لوېدو پر وخت چې امون لویدیځو غونډیو تر شا پټېده، دلته له امون څخه مقصد لمر دی چې په عین حال کې د مصر لوی خدای هم ژباړن. ساتونکو نارې ووهلې، د معبد دروازې وتړل شولې او په همدې وخت کې یوه روحاني چې د شرابو د څښلو له امله کوږ ووږ روانو موږ ته وویل راشئ. موږ د دغه روحاني په لارښوونه له یوه اوږده دالانه تیر شو. هغه یوه دروازه پرانیستله. موږ یې یوې پراخې کوټې ته دننه کړو چې پر شوې وه. ما ولیدل چې دغه کوټه تیاره وه، خو په پورتنۍ برخه کې یوه پرده راځوړنده وه چې د هغې له شا څخه کوټې ته لږه رڼا رالوېدلې وه. تر دې مهاله زه کله هم دې کوټې ته نه وم ننوتلی، خو په دې پوهېدم چې دا د امون کوټه ده. روحاني پرده پورته کړه او د لومړي ځل لپاره زما سترګې په امون ولګېدلې چې د انسان په شانو. له دې امله چې ځوان وم او په امون خدای مې عقیده درلوده، نو بدن مې ورېږدېد. ما ولیدل چې امون جامې اغوستې وې، هغه څراغونه چې د امون ګر چاپېره لګېدلي ول او د هغه سرو زرو او ګرانبیه کاڼو چې د امون پر غاړه ځوړن ول، هغو ته ځلا وربخلې وه. روحاني ول تاسې باید دلته تر سهاره ویښ اوسئ او عبادت وکړئ چې ښایي امون خدای در سره خبرې وکړي. که خبرې وکړي په دې معنا چې تاسې د دې وړ بولي چې دارالحیات ته داخل شئ. کله چې د دې وړ شوئ چې دارالحیات ته لاړ شئ، نو سبا به له ما سره یو ځای امون ولمبوئ.
د هغه جامې به بدلې کړئ او بیا به دارالحیات ته ولاړ شئ. د مولا له دې خبرو وروسته هغه د امون په مخ کې پرده بیرته کش کړه او له دې پرته چې لاسونه په زنګنونو کېږدي او سر ټیټ کړي له کوټې بهر شو او دروازه یې بنده کړه. مولا چې له کوټې ووت نو دغو شاګردانو چې تر ما لوی ول خبرې او خنداوې پیل کړې. له خپلو جیبونو یې غوښه او ډوډۍ راویستله او په خوراک لګیا شول. یو زده کوونکی د باندې ولاړ او بیا نورو ته یې وویل راځئ د روحاني کوټې ته ولاړ شو. هلته به ډوډۍ هم وخورو او هورې به هلته ویده هم شو ځکه دلته پر کاڼو نه شو ویدېدای. خو زما روژه وه او دې ته چمتو نه شوم چې د نورو ډوډۍ وخورم. ما په داسې حال کې چې امون د پردې شاته وي د ډوډۍ خوراک کو پر باله. نورو ځوانانو له ډوډۍ وروسته پر هډوکو لوبې پیل کړې. ښایي هدف یې د بیډیو لوبه وي ژباړن. بیا هر یو د کوټې په خویو او ځلیدونکو کاڼو پرېوتل او ویده شول. خو ما ته خوب نه راته. د امون په فکر کې وم. خپلې مذهبي دعاګانې مې لوستلې او غوږ وم چې څه وخت به د امون غږ اورم. په دې توګه سهار شو خو ما د امون غږ وانه اورېده او د لمر ختو په وخت کې مې په مبهم ډول ولیدل چې د امون په مخ کې پرده لږه وښورېده. سهار د معبد ساتونکو نغاري ووهلې. دروازې پرانستل شوې. خلک معبد ته ننوتل او ما د هغې غږ چې د سمندر د څپو په شان چې له لرې تر غوږو کېږي اورېده. کله چې لمر راوخت مولا له هماغه ځوان سره جوړه کوټې ته راننوت چې د شپې تللی و چې په ارامه بستره کې څملي او زه د دواړو له څېرو پوهه شوم چې شراب یې څښلي ول. مولا موږ ته وویل ای هغو کسانو چې هیله لرئ دارالحیات ته ولاړ شئ آیا بیګا ویښ وئ او عبادت مو وکړ؟ موږ ټول وویل هو. مولا وویل آیا امون در سره خبرې وکړي او د هغه غږ مو واورېد؟ یوه شیبه ټول غلي و او بیا د موسی په نوم یوه شاګرد وویل هو هغه له موږ سره خبرې وکړې. نورو شاګردانو هم دغه خبرې تکرار کړې خو ما څه ونه ویل د دې لپاره چې امون له موږ سره خبرې نه وې کړې او حیران دې ته وم چې څه ډول نور کسان دا زړه کوي چې دروغ ووایي. هغه ځوان چې بیګا د مولا کوټې ته تللی و هغه هم په ډېرې بې شرمۍ وویل چې امون ما ته هم ځان څرګند کړ خو ځینې رازونه یې راته وویل او ټینګار یې وکړ چې هیڅ چاته به یې نه وایم. ما د هغه له ارام او مینهناک غږ څخه خوند واخیست. موسی وویل کله چې ما امون ولید هغې مې پر سر لاس کېښود او وی ویل ای موسی زه تا او ستا کورنۍ ته برکت درکوم او ته به یوه ورځ د مصر مشهور طبیب شي. له موسی وروسته هر شاګرد په خپل وار له امون سره د کتلو او د هغه د څرګندېدا په هکله د درواغو کیسې وکړې تر دې چې ما ته نوبت راغی او کاهن راته ویل سینوها آیا تا امون ولید او هغه له تا سره خبرې وکړې؟ ومې ویل نه ما هغه ونه لید او د هغه غږ مې هم وانه اورېد. یوازې سهار مې احساس وکړ چې پرده وښورېده. مولا برګ راته وکتل او ټول غلي شول. یوه ځوان چې ښوونځي ته له تګ راهیسې له ما سره ملګری شوی و د مولا لاس ونیو او څنګ ته یې کړ. بیا ورسره وبونګېده او کله چې راستانه شول مولا په کاوړه راته ویل سینوها له دې امله چې ستا د عقیدې په پاکۍ او صمیمیت کې هیڅ شک نشته نو ممکنه د امون له تا سره خبرې وکړي. بیا د مولا په اشارې همغه ځوان پرده لرې کړه. زه د امون د مجسمې مخ ته بوتلم او اړې کړم چې له معمول سره سم پر ځمکه سر کېږدم. وروسته یې همداسې پرېښودم. ناڅاپه کوټه کې یوه غږ انګازې وکړې او ما ته یې ویل سینوها ما بیګا هم غوښتل چې له تا سره خبرې وکړم خو ته ډېر ټنبلې ویده شوی وې. ما سر راپورته کړه ومې لیدل چې غږ د امون له خولې راوځي. بیا هماغه غږ ویل سینوها زه امون یم او په دې جرم چې بیګا دې غفلت کړی باید تا د خوړونکي خدای په خولې کې واچوم. خو زه پوهیږم چې ته پر ما عقیده لرې او له همدې امله دې دا ځله بخم. او له دې وروسته زه پوهه نه شوم چې دغه غږ څه وویل ځکه چې پوهه شوم دغه غږ چې د امون له خولې راووت د هغه نه بلکې د هماغه ملا دی چې هلته موجود و. له دې وروسته د کرکې غصې او عبرت یو حالات راته پیدا شو تر دې چې مولا راغی او زه یې له ځمکې پورته کړم او وی ویل راشه او د امون په وینځلو د جامو په بدلولو کې را سره مرسته وکړه.
زه سم نه پوهېدم چې څه ډول مې د امون په وینځلو او د هغه د جامو په بدلولو کې له نورو سره مرسته وکړه، ځکه چې فکر مې پریشانه و او داسې احساس مې کوه چې زما عقیدې یو لوی او نه جبرانېدونکی ګزار خوړلی دی. پر هغې ورځ زما پر سر سپېڅلي غوړي وموښل او یو پاپیروس یعنې مصري کاغذ ژباړن یې راکړې چې دارالحیات ته زما د ننوتو حکم و. کله چې دارالحیات ته زما د ننوتو تشریفات پای ته ورسېدل او زه له معبده بهر شم چې کور ته ولاړ شم، نو له ډېرې کرکې او خفګانه کانګې راغلې او زړه مې بد شو. څلورم څپرکی په دارالحیات کې تحصیل. د دارالحیات د طبي ښوونځي استادان سلطنتي ډاکټران ول او ډېر لږ به دارالحیات ته راتلل. لامل یې دا و چې دویو ته به شتمن ناروغان ورتلل او دویو به د هغې له درملنې څخه ډېر لږ وخت پیدا کوه چې دارالحیات ته راشي. خو ځینې وخت چې عادي ډاکټران به د ناروغانو په درملنه کې پاتې راغلل، له دغه طبیبانو به غوښتنه وشوه چې دارالحیات ته راشي او د ناروغانو درملنه وکړي. په دې ډول به په طبس کې یوه بېوزله کس هم هغه مهال چې نورو ډاکټرانو به یې درملنه ونه کړی شوه، د دربار د یوه ډاکټر له علم او تجربې څخه یې ګټه پورته کوله. له دې سره سره چې په طبس کې ډېر بېوزلي کسان هم دارالحیات ته راتللی شول او دلته یې درملنه کېدای شوه، خو ما نه غوښتل چې د هغې پر ځای واوسم او د ځان وړیا درملنه وکړم. په دارالحیات کې به ځوانو بې تجربې ډاکټرانو پر دغو بېوزلو ناروغانو نوي درمل ازمویل او اغېز به یې معلوموه. دغه راز کله چې به دوی غوښتل یو ټپي عملیات کړي یا د یوه کس کوپړی وسپړي او یا د کوم ناروغ خېټه څیرې کړي، نو د بېهوشۍ له درملو پرته به یې عملیات کول. د بېحسۍ درمل به ګران ول، بېوزلو خلکو نشو رانیولی. او بله خبره دا وه چې د دارالحیات هم دغه درمل ناروغانو ته نه ورکول. له همدې امله چې به ځینې وخت څوک دارالحیات ته ننوتل، د ناروغانو هغه ټپیانو دردونکي غږونه به یې اورېدل چې جراحي عملیات پرې کېدل. د دارالحیات د ښوونځي د زده کړې موده ډېره اوږده وه، ځکه چې محصل باید د طب په علم د کوپړۍ او خېټې په سپړلو، د سږو پښتورګو مثانې او د ښځو د ناروغیو د درملنې د لارو چارو پر زده کولو او سربیره باید د ټولو درملو په اغېز هم پوهه شوی وی او دای هم باید زده وی چې له بوټو څخه درمل څنګه ترلاسه کیږي او کله باید بوټي راټول او وچ کړای شي. د دارالحیات د ښوونځي محصل باید پوه شي چې کوم درملیز بوټی چیرته راټوکیږي او په کوم فصل کې باید وچ کړای شي او باید په لومړني نظر په خپله بوټی او د هغه وچه شوې بڼه وپېژني. مثلا د 10 ډولونو درملیزو بوټو ریښې به یو ځای کولې او د محصل په مخ کې به یې کېښودې، ورته ویل به یې دغه ریښې سره بیلې کړئ. کله کله به درباري ډاکټرانو هم د بوټو د ریښو پیژندلو په هکله تېروتنه کوله، ځکه چې د ځینو بوټو ریښې دومره سره ورته وې چې په اسانۍ توپیر نه کېده. په دغسې حالاتو کې د درملیزو بوټو د ریښو د پیژندلو طریقه دا وه چې طبیب به د بوټي ریښه خولې ته واچوله، ژوله به او د هغې له خونده به یې معلوموله چې دا د کوم بوټي ریښه ده. د دربار ځینو ډاکټرانو غاښونه نه درلودل او اړول چې د بوټي ریښه وټکوي. کله چې به ښه نرمه شوه خولې ته به یې واچول او د ریښې مزه به یې کتله، بیا به یې ویل چې دا کوم بوټی دی. په دارالحیات کې تر ټولو سخته موضوع دا وه چې موږ باید د ګوتو او سترګو په وسیله د ناروغۍ تشخیص وکړو، بیا ووایو چې د ناروغ کوم ځای درد کوي او دغه درد د کومې ناروغۍ له امله دی. زه باوري یم چې یو طبیب تر هغې پورې سم ډاکټر نه دی چې له ناروغ سره سترګې پر سترګو شي او د هغه له سترګو او څېرې څخه د هغه ناروغي کشف نه کړي. او یو طبیب چې د ناروغ پر بدن ګوتې تیروي باید د هغه درد احساس کړي. له همدې امله په هغو محصلینو کې چې دارالحیات ته به راتلل له څو تنو پرته به نور حقیقي ډاکټران نه شول، آن که به سلطنتي ډاکټران هم شول بیا به هم د ناروغۍ د تشخیص حس نه درلود. په دارالحیات کې د 2 ډوله ناروغیو درملنه کېده، یو جسمي یا بدني ناروغۍ وې چې د پخو شویو خوړو او بوډاتوب له امله پیدا کیږي، او دویم ډول یې اروايي ناروغۍ وې ځکه چې اروا په خپله د ناروغۍ د رامنځته کېدا عامل وي.